د طواف ثوابونه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک چې په بیت الله شریف په 50 طواف وکړي د ګناهونو الله دې صفا کوي لکه د مور نه چې نوی پیدا وي 50 طواف 50 شوطه نه اووه شوطه ووارې چې تر وګرځي یو طواف کیږي مکمل 50 طوافونه چې وشي مکمل 50 یو طواف خلاص شو 2 رکعات لمونځ وکړو بل طواف خلاص شو بیا لمونځ وکړو داسې مکمل طوافونه چې 50 وکړي په یوه ورځ نه په یوه ساعت نه متصل نه ټول عمر په دا سفر د حج کې چې وخت غفلت سړی نه کې تیر په دا عمره کې چې خلک دي چې وخت په غفلت باندې نه کې تیر دا پوره کیږي غایت ما په الباب ضعیف خلکو د ځوانانو خود فرق شي په طوافو کې د لاندې چت او د باندې چت فرق شته په پاس چت کې تقریبا په ګنټه کې یو طواف پوره کیږي یو طواف فاصله ډیره ده اعلان د فاصله کمه ده زر پوره کیږي که ازدحام کم و نو په پاو کې تقریبا طواف پوره کیږي څومره چې بیت الله شریف ته ورنږدې کېږي مسافه کمه کېږي نو هلته طواف بیا په کم وخت کې کېږي دا 50 طوافه چې مکمل وشي 50 شوطه خو چې شي نو 9 طوافه راځي وګونې نه څلوېښت یو کم 50 طوافه نه شوطونه 9 طوافه جوړېږي نه مکمل طوافونه چې 2 شوطه تاو شي یو طواف شو بیا 2 شوطه تاو شي یو طواف شو بیا داسې چې 50 طوافه څوک وکړي الله دې ګناهونه صفا کوي